دا جیو شي لکه زمونږ کاتبه کیسې د خرابې یارې سیده لکه بابوجي دا خو زما په خیال د مودي هغه پلار دی راشه د مودي دا پلار لږ وتخنوه خط 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 چانۍ ته له کومه خو ته چې ښکلې شانچانۍ وګوره چې داسې قدرمن هم دی زما هم قدر کوي او د دې بوډا پلار دی هم قدر کوي او کنه ما ته پته ده دا به ما ته مور وي ځکه خو ستا په شان په بلا وړي ته دی کنه داسې کار وشو اکثر په یو نیم سړي باندې د حادثې سره تعدي راشي نو په لاره را روان وو نو بس د بره سایډ نه یو کس رامنډه والي مونږ ورته ویل لکه څه چل دی نو هغه په تعدی کې و چې بره ټوډي ټوډکې وجنګېدو شیخ سوزکې و سور سړی ورته راسو تاسو په زما په خیال اوس دماغ وکړ یو کس دکان ته ورغی نو دکاندار ته وایي چې دکاندار چک ته وایي چې صاحب د المارۍ په څو خرڅ هغه ورته وایي چې هلکه زه په مقلانو باندې څیز نه خرڅوم دی وته دی یاره دی وایي چې زه ما ورته څنګه پته ورته ولګي چې سړی ښه مقل دی ته یې ځان یې بدل کړی څو وخت پس بیا راغلی ورته وایي صاحب د المارۍ په څو خرڅ دی ورته بیا وایي هلکه زه په مقلانو باندې نه خرڅوم په درېیمه ورځ بیا ځان یې نور هم بدل کړی دی بیا راغلی ورته وایي صاحب د المارۍ په څو خرڅ هغه ورته وایي لکه څو پېرې مې پوه کړې چې په مقلانو یې نه خرڅوم دی ورته وایي رجي وایي ته څنګه پته تاته لګي چې د مقل ما ورته وایي دا ته چې څه شی دی د المارۍ نه ده دا فریج دی یو پوډري نه چا تپوس وکړو چې یاره جج د فیصلې نه پس د پن دا څوک ولې ماتوي نو دی ورته پس داسې سټایل کې وایي چې یاره زما په خیال چې دا د دې بټو صاحب د لاسه او ورته وایي چې هلکه د بټو صاحب د لاسه څنګه خو یاره چې د بټو صاحب د څنګه دا پانسي واوروله که نه نو بس په هغه ټایم کې تیسوکه پاتې شوی وه نیمه ماته کړې نو اوس هم خلک چغې وایي چې آج به بټو زنده ہے کل به بټو زنده ہے یو کس داسې کار کړی چې اسخر کره تللی او روټۍ له غوښتی نو چې هلته روټۍ ته ناستې په روټۍ کې وله کچالان راوړو نو دی په یو کچالو پسې نښتی نوڼۍ ور وړي هغه ته دانګې بیا نوڼۍ ور وړي بیا ته دانګې خواښې ورته وایي بچي دا پرېږده دا به سخې بل به درله راوړم او ورته وایي نه خواښې بی دا شی مو ستړی کړی دی تېښتې نه دی یو دوه پوډریان کټ کې پراته وو نو بس زه تنګ وو نو یو پوډري ته پرېوتو نو دا بل ورته هلکه راوخېجه زه پکې وشو فرخان به ته یو بله به وکړي چې بیا له میدان ته کېږو تا خپله خبره کمپلیټ کړه ټوله ځان کې آوازونه کوم دی نه مخکې یو ځای کې چا ډزې وکړې نو کور خوا کې کس راووتو قارېدو نو بس هغه هلکان والا خوا نه راغلې یاره چې جیوسي چالو شو او ته یو خدای متبا که ستاسو د ډزو د لاسه د غوا مې بلډ پرېشر ختې او ښځې مې پړې وشلولې اوازونه د ماشومانو دپاره د بابوجي اواز دی او وایي چې اوهو بابوجي څونه ښکلی ایکشن جکشن ایرپورټ دی ډېر ناکاره په پردي ایرپورټ کې ځان نیغ نیغ دی اوس به د خیر سره جاز ته خېجم او الوزم به پاسه وه ګیر ور بدل که اوهو دا خو زه ګیر راورسېدو ګېټ والا ورته وایي چې هلکه خوا دې خوا مه کوه بس دی دونه سفر دې وکړو کوشه اخواشه تورې چمک پټۍ ته هم خبرې زده کړې زه چېرته ګورګورې خرڅوم په ایرپورټ کې بوت ته خیال شو چې هلکه بابوجي دا خو زما په خیال د مودي هغه پلار دی راشه د مودي دا پلار لږ وتخنوه خط 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 هلکه دا خو څه نه وایي هله تخته بابوجي پولیسو ولیدې تخته ګینې ګورې که ګیرې کړې خرڅی دې په دې خلکو خو په دې تجارت شروع کړی دی بیا امیتاب آواز دی چې ارے خبیث घर भी हमारा काम भी हमारा और तनहा भी हमारी और हम पर उनके निकालता है शाहरुख खान होते हुए अरे साहब जी अरे घर भी तुम्हारा काम भी तुम्हारा और तनहा भी तुम्हारी लेकिन आंखें हमारी
ټیم کم دی دا به आवाज دی جانانی आवाज دی دا وایي چې مور جانان ته وایي چې ښه چانۍ ته له کومه خو ته چې ښکلې شان چانۍ وګوره چې داسې قدرمنه مې زما هم قدر کوي او د دې بوډا پلار دی هم قدر کوي او کنه ما ته پته ده دا به ما ته مور وي ځکه خو ستا په شان په بلا وړي ته دی کنه د جیو شي لکه زمونږ کاتبه کیسې نه خرابې یارې سیده بچه تا خو پرېږده چې صرف ما ته خبرې وکړې دی خو صرف دې نه پیدا دی دلته خو نور څه نشته دی او کنه مورې اوس لکه زما سره د ځان غم شه بلې ورځ به یې وایي چې واده رانې وکړه نو د ځان دپارې ټپې غمورې او اوس یې بیا زما په خیال اوس دې ورځې کې مونږ ته لنګته ږدي یوه چې څنګه چل وکړم دا جنۍ د ځان له کتلې ده او که نه څه وکړم نو اوس مورې دا د خو په دېره چې زه دونه ښایستې وم خو سندرې مو نو لکه ما اورېدلې وم چې هغه اوبه ما ته لیدم د